د خبرونو سرټکی د ډیوران په ذکر شي په اوږدو کې پر سرحدي سیمو د افغان امنیتي ځواکونو تسلط د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځانګړي استازي له مرستیال سره د صنعت او سوداګرۍ وزیر لیدنه او د منځني ختیځ روانې جګړې ته د ملګرو ملتونو خبرګون د لوی مهربان خدای په سپیڅلي نامه درنو لیدونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنځشنبه د روان کال د وري شپږمې نیټه ده. زه نور احمد محمدي یم. اوس پام وکړئ بشپړ خبرونه ته. د ملي دفاع وزارت ویان مفتي عنایت الله خوارزمي وایي چې د افغانستان دفاعي ځواکونو د خپل هیواد د خاورې د دفاع او ساتنې لپاره ژمن دي. ښاغلي خوارزمي ټینګار کړی چې د ډیوران پر ذکر شي په اوږدو کې ټولې سیمې د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي او د ځینو سختو او لرې پرتو سیمو د ساتنې لپاره هم کلک هوډ شتون لري. نوموړي زیاته کړې هیڅوک باید د افغانستان د خاورې د هیڅ برخې په اړه اندېښنه ونه لري. اول خبر د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي له مرستیال اندریکا راتوا سره لیدنه کړې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وايي په دې لیدنه کې ښاغلي راتوا ته په افغانستان کې د خپل کړنو او فعالیتونو په اړه خبرې وکړې او د خپل دندې د پای ته رسیدو په اړه د صنعت او سوداګرۍ وزیر ته معلومات ورکړل. د غرض په دې ناسته کې د سوداګریزو او اقتصادي موضوعاتو په اړه هم خبرې اترې وشوې دي. اول خبر د اوبو او انرژي وزارت د اوبو مرستیال مجيب الرحمن عمر اخوندزاده د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د اوبو اونۍ تر عنوان لاندې د وزیرانو په کچه مهم فورم کې ګډون او وینا وکړه. ښاغلي اخوندزاده د افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د اوبو د عادلانه ویش پر اهمیت، د اوبو ډیپلوماسي او د پیاوړتیا، د اوبو د مدیریت په برخه کې د نوې ټکنالوژي پر کارونې او د اقلیمي بدلونونو د اغیزې پر وړاندې د ګډو همکارۍ پر اړتیا ټینګار وکړ. نوموړي د آمو سیند څنډو د تخریب مخنیوي ته په اشاره ویلي چې اسلامي امارت د اوبو مدیریت په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو حقوقو ته ژمن دی. او وروستی خبر د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي چې په منځني ختیځ کې جګړه له کنټروله وتلې ده او دغه جګړه تر ټولو زیات زیان هغه کسانو ته رسوي چې هیڅ مسؤلیت نه لري. په ځانګړي ډول تر ټولو بېوزله او زیانمنو خلکو ته. ښاغلي ګوتریش پر خپله ایکس پاڼه کې ټینګار کړی چې جګړه د حل لاره نه ده او ډیپلوماسي د نړیوال قانون درناوی او سوله د دې ناورین څخه د وتلو لاره ده. له عملتیا مننه. تر بیا ښې چارې.